په کندوز کې د هاوان ګولۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان ووژل شول. درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په کندوز کې یوه ولسي سرچینه وایي چې د کندوز چاردرې ولسوالۍ اړوند پولیس سید مختار کلي کې د هاوان د ګولۍ په پایله کې 2 ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا دا پیښه پرون د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د لړم پر 12مه نیټه رامنځته شوې ده. دا چاودنه په داسې حال کې پیښه شوې چې یو شمېر ماشومان په دې کلي کې د هاوان په نه چاودلې ګولۍ په لوبو کولو بوخت وو. د کندوز لوی یا اویجوي روغتون مشر محمد نعیم منګل په دې کلي کې دا پیښه مني او وایي چې د 2 ټپي ماشومانو اکار یا وضعیت هم ښه نه دی. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ دا ماشومان تر 10 کلونو لږ منګ لري. په کندوز کې د طالب ډلې سیمه ایزو پازوالانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ټولنه وایي پر روغتیایي ځایونو او کارمانانو برید له بشري حقونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو ټولنې په کابل کې پر سردار محمد داود خان 400 کټیز یا بستریز روغتون برید ویرونکی بللی دی. د ملګرو ملتونو په خبرپاڼه کې چې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د لړم پر 11مه نیټه خپره شوه پر سردار محمد داود خان 400 کټیز یا بستریز روغتون برید له بشري حقونو او نړیوالو بشري دویونو یا قوانینو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو ټولنې وویل هغه بریدونه چې د درملنې لپاره راغلي ولسي وګړي او روغتیایي کارمنان موخه ګرځوي له بشري حقونو او نړیوالو بشري دویونو یا قوانینو سرغړونه ده او ترسره کوونکي باید ځواب ووایي. داعش بریدګرو وړمه ورځ ماسپښین په سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید وکړ چې په پایله کې 19 تنه مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. د طالب ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د داعش بریدګرو او د طالب ډلې چارسنبالې واکمنۍ د ځواکونو ترمنځ نښته کې د هغوی 15 تنه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا په برید کې 2 ښځې او 1 ماشوم هم وژل شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.